راشدخان یوه بله کارنامه وکړه. راشدخان هغه نوم دی چې د نړۍ کونج کې به یې داسې انسانان پیژني چې تر دې وړاندې د افغانستان نوم نه وي اورېدلی یا به یې د جګړې په نوم پیژندي. په ډېر لږ وخت کې په یو ورځنیو شل اوریزو او ټسټ لوبو کې ریکارډونه په لیګونو او نړیوال کرکټ کې هټریکونه او نور ډېر زیات ویاړونه د افغانستان په برخه کړي. راشدخان په 2019 زیږدیز کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې له لورې د محمد نبي په شمول واخیستل شو. هلته د راشدخان د لوبو پیل له وکټو اخیستو څخه وشو. هماغه پړاو یې په بریا سره پای ته ورسوله او په 14 لوبو کې 11 وکټې واخیستې. په 2013 زیږدیز کې یې په 11 لوبو کې 21 وکټې ترلاسه کړې چې د هماغه کال د ډېرو وکټو اخیستونکو توپ اچوونکو له جملې څخه و. راشدخان چې تر دې مهاله یې د روان آی پی ایل په 12 لوبو کې 14 وکټې اخیستې یوه بله کارنامه هم وکړه. نوموړي وکولی شول چې د آی پی ایل په 43 لوبو کې 52 وکټې ترلاسه کړي او په ټول شل اوریز کرکټ کې خپلې وکټې 251 ته ورسوي. راشدخان په ټولنیزو رسنیو کې د خپل دې ویاړ ترلاسه کولو په خاطر ولس ته مبارکي ویلې، ویاړي او د دعاو او ملاتړ غوښتنه یې کړې. خوښ یم چې د خپلې لوبډلې سنرایزر حیدرآباد لپاره مې په آی پی ایل کې 50 وکټې پوره کړې. د یو افغان لوبغاړي په توګه افتخار کوم چې په آی پی ایل کې لوبېږم او تل مې هڅه کړې ده چې په دا ډول غټو ټورنمنټونو کې خلکو ته د افغانستان ښه تصویر وښیم. ستاسو د دعاو او نیکو هیلو څخه ډیره مننه. د ګوګلی ماسټر د آی پی ایل په 3 کلن سفر کې تر دې مهاله په 43 لوبو کې 110 توپونه کړي، 114 منډې یې ورکړي او 52 وکټې یې اخیستې دي. همدارنګه یې په توپ وهنه کې 103 منډې کړي دي. تر ټولو غوره توپ اچونه یې په 2019 زیږدیز کال کې د 19 منډو په مقابل کې 3 وکټې، په 2013 زیږدیز کال کې هم د 19 منډو په مقابل کې 3 وکټې او په 2019 زیږدیز کې تر دې مهاله د 21 منډو په مقابل کې 3 وکټې غوره توپ اچونه ده. مننه چې د ویډیو تر پایه مونږ سره وئ. مهرباني وکړئ د افغانستان اکسپریس چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کیګاږی تر څو په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ.